السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ویډیو کې یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې به تاسو سره د خوږو یوه ډېر اسانه ریسیپي شریک کړم چې ډېر کم وخت کې جوړیږي ولې بېحده خوندوره هم راځي. که غواړئ کم وخت کې یو خوندور خواږه تیار کړئ نو دا ریسیپي حتما امتحان کړئ. د دې خوږو دپاره به اول فرني یا هم کسټرډ جوړ کړئ. د کسټرډ جوړولو دپاره به اول 1 لیټر شیدې او 3 یا 4 غټې قاشقې بوره په یو دیګ کې واچوئ او شیدې به جوش کړئ. ترڅو چې شیدې جوشیږي د وانیلا کسټرډ او یا هم هر یو فلیور چې ستاسو خوښیږي هماغې نه 4 غټې قاشقې په 4 غټو قاشقو شیدو کې سره میکس کړئ او کسټرډ پوډر به پکې ښه صحیح حل کړئ. شیدې چې جوش شي بیا به د مخلوط آهسته آهسته پکې ور اضافه کړئ او همداسې مسلسل به دې خوروئ ترڅو غوټې پکې پیدا نشي او دې پورې هم وننښلي. تر هغې به یې پخوئ چې دا فرني کلک شي. کسټرډ چې جوړ شو بیا به منقل نه لرې کړئ او یو بل لوښي ته به یې واړوئ او پرېږدئ چې سم صحیح یخ شي. ورپسې به یو پاکټ دغه تاو شوي کیک چې رولډ ورته وایي دا به واخلئ او په یو اندازه به یې ټوټه ټوټه کړئ. دا ټوټه شوي کیک به بیا په یو لوښي کې قطار کیږدئ. بیا به یخ شوي کسټرډ راواخلئ، اول به یې ښه سره ګډ کړئ، بیا به یې د کیک په سر واچوئ، هوار به یې کړئ او کیک به ښه صحیح پکې پټ کړئ. د زینت دپاره کولی شئ لږ پسته او بادام میده کړئ او د لوښي په څنګونو کې او منځ کې واچوئ او یو څو دانو توتانو سره به یې هم ډیکور کړئ. بیا به همدا خوندور خواږه تیار شي. کولی شئ د فتنې نوشیجان کړئ او یا هم پرېږدئ چې لږ نور هم یخ شي او بیا یې نوشیجان کړئ. دوستانو دا به د نن ورځې اسانه ریسیپي. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. که مو خوښه شوې وي نو لکه تل لایک او سبسکرایب مو هیر نشي.